Subscribe to the MZTV. دا یو بل خور سوال کړی دی چې زما خاوند زما ډیر خیال ساتي او ما سره ډیره مینه ده خو یو ولک دی هغه ما سره مینه کوي او عجیبه خبره ده چې زمام دو بچی دي او دغه هلک هم واده کړی دی د ده هم تقریبا 2-3 بچي د ده دي خو دا هلک ما ته وایي که تا ما سره خبرې کول پرېښوده نو زه به ځان مړ کړم او دا ما ځان سره قسم کړی دی چې زه به په هر حالت باندې تا حاصلوم نو سوال د دې خور دا دی چې دا وایي زه اوس څه وکړم که چېرې خبرې ورسره نه کوم نو د زړه ماتېږي او که خبرې ورسره کوم نو آیا زه ګنهګارېږم خو نه وایي زه صرف دې دپاره د سره خبرې کوم چې د انسان زړه ماتول ګناه ده نو جواب یې دا دی چې دا خبره سره چې د انسان زړه ماتول ګناه ده او ابن ماجه یو روایت کې دا راځي چې نبی اسلام خانه کعبه نه طواف کولو او خانه کعبه ته وی چې اے خانه کعبه ستا عزت او ستا مقام ډیر اوچت دی خو د مؤمن د زړه مقام د الله په نزد ستا نه اوچت دی نو دا خبره صحیح ده چې د مسلمان زړه ماتول ګناه ده چا زړه تکلیف ورکول ګناه ده خو زړه ته خو ګوره نو زموږ په شریعت کې د یوې جینۍ د بل الګ سره تعلقات ساتل او پټې دوستانې ساتل دا ناروا دي الله فرمایي ولا متخذات اخدان دا زنانه به پټې دوستانی نه نیسي نو پټې دوستانی نه هم دک کلانجي بیا وروسته جوړېږي چې ودونه وشي یا الګ الټه شي یا جینۍ الټه شي الګ وایي چې نه په هر قیمت به دا زه حاصلوم یا کله کله جینۍ الټه شي هغه د خپل خاوند نه بیا خدمت کوي نه خیال ساتي ولې دا اوسېږي خو د خاوند سره خو دې زړه بل چا سره تړلی شوی دی نو دې وجې نه اول نه دا سوچ پکار دی چې الله د پټو دوستانو منع فرمایي نو پټې دوستاني به نه ساتي نو دې خور د سوال جواب دا دی چې دی الګ سره ته په یو صورت باندې دوستانه مساته ستا دوستانه د سره ناروا ده ته په دې باندې ګنهګارېږي کته وی چې دا سړی وزان مړ کی نو مړ دی کینو په دې هوته نه ګنهګارېږي خو البته دومره ګنهګار چې تا په اول کې د سره دوستانه ساتلې ده خو اوس کته نورم ساتي نورم ګنهګارېږي اوس بدا دوستانه ته کټکې دته وایا عمدا سي ورته وایا چیرې مخکې زه پوینو ما اوس مې د عالمانو تاسو کو غیرته ویلي چې د پردو الکانو سره د پردی جنۍ خبرې او تعلقات ناروا دي چونکه مخکې زه پوینم اوس پوی شم نو لہذا ما الله ته توبه وکړه الله دې ما هم معاف کړي او الله دې تا هم معاف کړي او دا غي نه پس تور سره تعلقات مکمل ختم کا نمبر ورته بدل کا موبایل ورته بند کا رابطه ور سره کټ کا د دینه پس الله دې کی کدالک خودکشیو کی دالک ځان وجنی یا دې ځان لبل قسم تکلیف ورکی نو هر سړی د خپل وجود په خپل ذمہ دار دی په دې باندې ته ګناګارا نه خو بیا ما خبره ده چې دا ټول فساد جوړیږي نو د غټ موبایل او د سوشل میډیا نه جوړیږي ولی یو عزتدار او یا حیانا کا زنانا او پاک زنانا هغه دی راضی او د یو داسې الګ سره چې هغه نه د دې رور دی نی خاوند دی نی پلار دی یو پردې سړی دی چې هغه سره نکاح روا ده نو دا د نکاح پسې هغه سره خبرې او تعلقات ولې ساتي